السلام علیکم. د بین الاقوامي تعلقات عامه یعنی انټرنیشنل ریلیشن حوالې سره تازه ترین ویلاګ سره زیم اعجاز خان یوسفزئی. ناظرین، د یو څو غنټې مخکې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د خپل قوم په نوم یو خطاب کړی دی چې په هغې کې یو شمېر اهمترین خبرې هغه ډسکس کړي دي. د هغې وروستو دا شک پاتې نه دی چې ګنې د امریکې او د ایران جنگ نه کیږي. هغه په دبي الفاظو کې دا خبره کړې ده چې ایران دې په اسرائیل باندې حمله نه کړي. جنگ د امریکې او د ایران ترمنځ کیدونکی دی او د اسرائیل ورسره هیڅ کار نشته دی. نو لہذا ایران دې ریفرین کړي یعنی ډډه وکړي په اسرائیل باندې د حملې نه. په دغه تقریر کې کوم اهمترین خبرې ډسکس شوي دي، کوم چې زیاتې خطرناکې زما په نظر کې ښکاري، هغه به زه تاسو سره په دې راتلونکي سیګمنټس کې شریکوم. اوس په تاسو زه بوزم سکرین طرف ته بنجامین نتنیاهو څو غنټې مخکې څنګه چې ستاسو په علم کې ده هغه خطاب کړی دی او هغه ایران ته مخاطب شوی دی او ویلی دی چې په اسرائیل باندې د حملې کولو کوشش ونه کړی. ګنې ډیر برپور یعنی طاقتور طریقې سره به اسرائیل جوابي کاروی کوي یعنی د ایران خلاف به ریټالیشن شو کوي، ښکاره کوي. دا د هغه ایران طرف ته ډیره خطرناکه دمکي وه. د هغه دا مطلب و چې د امریکې او د ایران جنگ څه وخت هم کیدلی شي. د دې نه وړاندې څنګه چې مختلف سرچینو دا خبر ورکړو چې بنجامین نتنیاهو د روس صدر ولادیمیر پوټین سره په ټلیفون باندې هم دا خبره ډسکس کړې وه چې ګنې امریکا په ایران باندې د حملې کولو نه صبرېږي او څه هم دغه حمله کیدلی شي. یعنې په بین الاقوامي سټیج باندې دا خبره زیرګرد شته چې څه ټایم هم د امریکې لخوا په ایران باندې حمله کیدلی شي. خو ایران خو به دغه شانتې ناست نه وي، هغه به هم د امریکې چې څونه انسټلیشنز دي، مطلب که د یو اس اس چې کوم بحري بیړه ده یو اس اس ابراهیم لینکن، که د دې نه حمله کیږي نو هغوی به دغه بحري بیړه په نښه کوي. او که په میډل ایسټ کې د امریکې چې څونه بیسونه دي که د هغې نه حمله کیږي نو هم به په هغه ځای نه به مطلب هغه ځای به ایران هیټ کوي د کوم ځای نه چې په دوی باندې حمله کیږي. یعنې نن که تاسو وګورئ د قطر چې کوم اعلی چارواکي دي یا محمد بن سلمان دی د سعودي عرب یا نور چې کوم عرب لیډرز دي، هغوی د ایران د حکمرانانو سره په رابطه کې دي او ورته وایي چې د امریکې او د ایران په جنګ کې زموږ هیڅ کار نشته دی او لہذا تاسو که دغه شانتې په دغه هیوادونو باندې جوابي کاروي کول غواړئ ایران ته وایي نو د دې نه ډډه وکړئ. نو د دې نه دا ثابتېږي چې څونه بین الاقوامي لیډرز دي دوی ته د دې ادراک دی، دوی په دې باندې پوه دي چې امریکا څه نه څه ټایم په ایران باندې حمله کولی شي. کتونکو که چېرې ایران په اسرائیل باندې میزایلې وورئ، که امریکا په ایران اټیک وکړي او ایران ولګي چې د امریکې په تنصیباتو حمله وکړي او ورسره په اسرائیل هم حمله وکړي، نو اسرائیل داسې دمکی ورکړي دي چې موږ به ډېر خطرناک ریټالیشن کو او ایران به په یو ډیر عجیبه سټیټ کې مونږه پاتې کو. دا څه کیدلی شي؟ کتونکو څنګه چې تاسو وکتل تقریبا د یوې هفتې نه په مختلف مطبوعاتو کې په یوټیوب چینلو کې خبري ادارو کې تاسو وینئ چې اسرائیل سیمسن آپشن چې کوم دی دا استعمالولی شي. سیمسن آپشن څه دی؟ سیمسن آپشن د اسرائیل هغه کوډ ورډز دي، یعنی که چېرته د اسرائیل دا ګڼي که چېرته زموږ سلامتیا ته یا سالمیت ته خطره شوله نو موږ به د هغوی سره چې کوم مبینه اټمي هتیار دي دا استعمالوو. دې ته سیمسن آپشن ویلی شي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په عرب اسرائیل چې کومې جګړې شوي دي په ماضي کې، که هغه د 1967 عرب اسرائیل 6 ډے وار دی ته ویلی شي، دا هغه وارو 6 ډے وار چې پای کې زموږ قبله اول او ګولان هایټس او ویسټ بینک دا ټول د مسلمانانو نه تللي. په دې جنگ دوران اسرائیل د اټمي حملې دمکي هم ورکړې وه. د دې نه علاوه د 1973 چې کومه جګړه شوې وه د عرب اسرائیل، په دې کې هم اسرائیل ویلو که چېرته د اسرائیل سالمیت ته خطره ورپېښه شوله نو دوی به سیمسن آپشن استعمالوي، یعنی مطلب دغه اټمي هتیار مطلب دا به استعمالوي. د میډل ایسټ کمزوري دا ده چې په دغه هیوادونو کې د چا سره اټمي هتیار نشته. چا چې هم د اټمي توانایي یا د اټمي هتیارو د جوړولو کوشش کړی دی
د هغوی دغه ټول تنصیبات یا خو امریکې تباه کړي یا اسرائیلي حملو کې په جوائنټ کولیبوریشن سره عموما تباه کړی شوي دي. د پاکستان قسمت ښه دی چې پاکستان د امر یو اوږد نوکلیر پروګرام مینټین ساتلی او بیا یې چې کوم دی اټم بم هم جوړ کړی دی او دا علل اعلان پاکستان په 28 مئی 1998 کې د دې اعلان کړو. یعنی پاکستان یو اټمی قوت دی او د میډل ایسټ کمزوري هم دا ده چې په میډل ایسټ کې یو خوا اسرائیل دی نو هغه اټمی طاقت دی، بل خوا دغه عرب کنټریز دی جی سی سی دا یا که دې سره ایران شامل کې نور عراق شام شامل کې یا اخوا افریقن کنټریز کې که مصر یا لیبیا په دې کې شامل کړي نو د دې هیوادونو سره اټمی هتیار نشته. هم د دوی کمزوري پوینټ دی او د اسرائیل چې کوم مضبوط پوینټ دی د هغوی چې کوم سټرنګ دی هغه بلا اصل کې دغه اټمی هتیار دی. نو سیمسن آپشن د اسرائیل دې ته ویلی شي چې هغوی څه ټایم هم دغه هتیار استعمالولی شي. اوس به زه مزید تاسو مخ په وړاندې بوځم چې بنجمن نتنیاهو په دغه خپل تقریر کې مزید څه ویلي دي. د ټولو نه اهمترین خبره هغه دا کړې ده چې د حماس غیر مسلح کول د هغه په ایجنډا کې شامل دي. یعنی حماس په موږ وکتل چې تقریبا د حماس چې څونه انفراسترکچر و تقریبا په غزا کې هغه تباه او برباد دی، خو اوس هم داسې لګي یعنی د بنجمن نتنیاهو چې کوم فرسټریشن دی د هغې نه داسې ښکاري چې حماس اوس هم موجود دی او د حملې کولو توان لري. د دې نه علاوه بنجمن نتنیاهو په دغه خپل تقریر کې خبره کړې ده چې یعنې په غزا کې څومره اسلحه ده یا د اسلحې یو نظام دی یا چې کوم ټنلز دي سورنګان دي د دې خاتمه هم زه غواړم. کتونکو بنجمن نتنیاهو ډېر په ډټایه سره او ډېر په بې شرمۍ سره په میډیا باندې حاضر شي او که بل یو لیډر وي نه به چرې داسې کولو تقریر نو کړو ځکه چې تیر 2 کاله کې صرف زه دا نه وایم چې د بنجمن نتنیاهو که 18 کاله وزیر اعظم پاتې شوی دی یا 20 کاله پاتې شوی دی، دې دوران په ماضي کې چې څه شوي دي هغه یو طرف ته که، خو صرف د 7 اکتوبر 2023 نه را په دې خوا تقریبا د 80,000 پورې خلک چې کوم دی هغه په غزا کې شهیدان کړل او د دې نه علاوه په زرګو شمېر کې یعنی د لاک نه سیوا چې کوم دی هغه زخمیان کړل او د هغوی انفراسترکچر په مکمله توګه تباه شو. یعنی یو داسې تن چې هغه داسې قتل عام کړي وي او په د هغې باوجود هم هغه ډېر په ډټایه سره او بې شرمۍ سره چې کوم دی هغه په میډیا باندې را مخامخ کیږي او هغه خپل قوم ته خطاب کوي او هغه امریکې ته وینا کوي او بیا چې کوم دی ایران ته دمکې ورکوي. نو یقینا چې دا یو ډېر زیات ماته یو بې شرم غوندې انسان ښکاري. د دې نه علاوه بنجمن نتنیاهو وایي چې بی د غزا هیڅ ریکنسټرکشن نه منم، مطلب د غزا تعمیرینو نه منم چې تر څو حماس غیر مسلح شوی نه وي. کتونکو دا یو ډیر عجیبه چې کوم د هغه یو مطالبه ده چې بی زه دا چې تر څو دا نی ډسارم شوي حماس نو زه د غزا تعمیرینو نه منم. زه به لږ ذکر وکړم چې په غزا کې اصل کې شوي څه دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې 75 نه والې تر د 85,000 پورې خلک شهیدان شوي دي او د دې نه سیوا ژوبل شوي دي، خو د دې سره سره تقریبا 3 لاک پورې ودانۍ راغورځولې دي اسرائیل په مختلفو حملو کې. تقریبا په دې کې هیلث فیسیلیټیز دي، په دې کې رهایشي دي آبادی دي، سکولونه دي پکې، هسپتالونه دي پکې او دا ټول چې کوم دي تقریبا په دې 2 کاله کې 2 کاله کې د اسرائیلي حملو ښکار شوي دي. نه دې په د دې نه داسې ښکاري چې یعنې میلیونز اف ټن په دغه ځای کې ملبه پرته ده. نو د غزا چې کوم تعمیرینو دی بین الاقوامي ادارې دا وایي اقوام متحد ده، د دې نه علاوه یورپین یونین دا خبره کوي چې د غزا په ریکنسټرکشن یا تعمیرینو باندې تقریبا د 50 ارب ډالر نه واخلي تقریبا د 80 ارب ډالر پورې خرچه راتللی شي. نو دا یو ډیر غټ اماونت دی او مطلب او د غزا چې کوم تعمیرینو دی په هغې باندې ویل کېږي چې تقریبا د 20 نه والې تر د 25 سال پورې لګېدلی شي. صرف هغوی دا وایي چې دا کومه ملبه پرته ده یعنی په غزا کې چې کوم د اسرائیل لخوا بمبارۍ شوي دي انډسکریمینیټ بمبارۍ شوي دي د هغې په نتیجه کې چې کوم ملبه پرته ده تقریبا 3 لکه ودانۍ هغوی ایښتې وي. نو تقریبا د دې په صفایه باندې صرف 15 کاله نه والې تر د 6 یا 7 کاله پورې
15 کاله په دې باندې لګېدلی شي چې د دغه ځای نه صرف دا ملبه لرې کړی شي. نو یقینا چې دا یو ډېر لوی تاوان دی د غزا د خلکو د غزا د سیمې. اوس بنجمن نتنیاهو دا مشروط کړی دا چې به زه دا ریکنسټرکشن نه منم، ځکه چې که تر څو حماس نه وي غیر مسلح شوی نو زه ریکنسټرکشن نه منم. د دې نه دا ثابتېږي چې حماس بالکل دوی ختم کړی نه دی او د هغې وجود اوس هم موجود دی. په څه نه څه چې څه نه څه د هغوی مصلحتونه دي مخې ته نه راځي، هغه بېله خبره ده. خو داسې ښکاري د نتنیاهو د دې بیان نه چې په غزا کې حماس اوس هم موجود وي. د دې نه علاوه هغه یو بل اهمترین خبره کړې ده چې به په غزا کې زه یو فلسطینی ریاست بالکل نه منم. یعنی مونږ دا وایو چې آزاد فلسطینی ریاست، دو ریاستی حل، دا شیزونه بنجمن نتنیاهو وي زه نه منم، بلکې د ریور یوپریټیز نه واخلې، د مطلب ریور جورډن نه واخلې، دریای اردن ورته ویلی شي، د هغې نه واخلې کوم چې د اسرائیل یو کناره ده د اردن سره لګېدلې ده، د هغې نه واخلې تر د میډیټرینین پورې، یعنی دا ټولې په دې دوه دا کوم ځای چې هغه منشن کړی دی میډیټرینین نه واخلې تر د جورډن ریور پورې هم دا اسرائیل دی. هغه وایي چې په دې کې به سیکیورټي د اسرائیل وي، په دې کې د بل چا هیڅ کار نشته. مطلب هغه وایي چې فلسطینی ریاست زه نه منم. د اوس کوېسچن دا دی چې ټرمپ لخوا چې کوم بورډ اف پیس جوړ کړی شوی دی په هغې کې تقریبا 40 ملکونو هغې باندې دستخط کړي دي او ټرمپ وایي چې یو ارب ډالر چې کوم دی دا به مونږ ته راکوی، نو دا معامله به مخ پر وړاندې بوځو او هغه به د هغې بورډ ممبر وي. نو د دې څه بیا مینډیټ دی بالکل هیڅ پته نه لګي چې بلاخر په دغه ځای کې د امریکې او د اسرائیل ګیمونه څه دي او په دې کې چې کوم ملکونه شاملیږي نو هغوی ته هم دا پته نشته چې دغه ځای کې څه دي. هغوی صرف د امریکې چې کوم صدر دی د هغه کوم بیانات دي، د هغه چې کومه منصوبه ده د هغې پسې روان دي او د هغه د خوشحالولو کوشش کیږي. خو په دې وخت کې نتنیاهو واضحه کړې ده چې زه بالکل فلسطینین ریاست نه منم او چې کوم دی دغه به حماس غیر مسلح کی او د دې نه علاوه ریکنسټرکشن نه منم، تعمیري نه منم او نه فلسطینی ریاست منم. نو دا یقینا چې د دې هیوادونو لپاره، د امریکې لپاره او د یورپین یونین لپاره کوم چې د اسرائیل ډیر زیات حمایت کوي، د هغوی لپاره یو سوالیه نښه ده. د دې نه علاوه زه به د پروګرام په د اخره کې ذکر وکړم چې ډونالډ ټرمپ او نتنیاهو دا اقدامات یعنی چې کوم اګریسیو اقدامات دي د دې بنیادی وجه څه کېدلی شي، په کې د هغوی ذاتي مفاد هم شامل دي. کتونکو په امریکا کې په نومبر کې یعنی په 3 نومبر 2026 باندې میډ ټرمز الیکشن کیږي. دغه رنګ په اسرائیل کې هم په نومبر کې انتخابات کیږي. د دوه مشرانو چې کوم دی یعنی کې د اسرائیل وزیر اعظم د نتنیاهو د پوزیشن هم کمزور دی او په امریکا کې خو الریډي د ډونالډ ټرمپ پوزیشن ډیر زیات کمزور شوی دی. الته د ګرانۍ یو طوفان راغلی دی، بیروزګاری زیاته شوې ده. اپوزیشن چې کوم دی په هغه باندې رنګ رنګ تنقیدونه کوي او هغه تنقیدونه تر ډیره حده پورې صحیح هم دي، ځکه چې هلته چې کوم انټي امیګرنټس پالیسي ده د ډونالډ ټرمپ د هغې له وجې د هغه چې کوم پاپولیریټي ده هغه کمه شوې. نو په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ چې کوم پوزیشن دی هغه ډیر زیات کمزوری دی. هغه داسې پاپولر اقدامات کول غواړي، یعنی په ایران باندې حمله کول، یعنی داعش باندې حمله کول، داسې یو غټ نیوز هغه کریټ کول غواړي چې په امریکا کې رای عامه د هغه په حق کې هواره شي. د دې نه علاوه په اسرائیل کې د نتنیاهو خلاف هم د یو شمېر کیسونه دي، پای کې کرپشن دی، په هغې کې چې کوم د هغوی جوډیشل ریفارمز دي د هغې خلاف دي ډېر خلک. نو هغه دا وایي چې به یې زر تر زره د ایران کې جګړه وشي او د ایران په دې فرنټ کې په تیټر کې داسې لاسته راوړنې د ده لاسته راشي چې هغه خپل عوام ته شو کړي چې به یې ما دا کامیابۍ واخیستلې او هغه دا غواړي چې زه په راتلونکي الیکشن کې د اسرائیل چې کومه سیکیورټي ده د دې ګرنټیز زه خپل ولس ته مخ پر وړاندې کېدم چې به یې ما اسرائیل دانه دانه محفوظ ساتلی دی. هم دا دواړه لیډران دي د دوی ذاتي دغه پولیټیکل مفادات هم دي چې به یې دوی دغه میډل ایسټ چې کوم دی دوی اوس په جنګ کې اخته کول غواړي. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.